زه مجرم نه یم، مدعي یم. لیکوال عالمزیب مسید. ژباړن عمر اندیش. لوستونکی مرسل احمدزی. د بېدرکه کسانو معامله کله او څنګه د MTM په غوښتنو کې شامله شوه. MTM که څه هم داسې ډیر مهم مسایل روښانه کړي وو چې دا ظرفیت یې درلود چې یوه ورځ به ټول پښتانه پرې راټولیږي. د پښتون کلتوري لباس یعنی ګرد خط ته د پاکستان د پوځ لخوا د شوي سپکاوي په وړاندې MTM ټول پښتون ملت راټول کړی وو. د بېدرکه کسانو مسله په اجنډا کې اضافه کول یوه ډیره حساسه او نازکه مسله وه. په دې کې د مشر منظور پښتین نظر دا و چې دا مسله ډیره نازکه ده، هسې نه چې د غږ پورته کولو سره مو کورنۍ وګواښل شي. نو په دې کې زموږ د ټولو نقصان دی او حقیقت هم همدا و. نو د دې لپاره دا پریکړه وشوه چې که کورنۍ را سره یو ځای درېږي نو موږ به یې غږ پورته کوو. له موږ سره په MTM کې جاوید مسید صاحب هم و او دی یوازینی کس و چې په موږ کې له عمره پوخ و. د هغه د تره زوی چې د خیصدار ځواک غړی هم و له پوځ سره د چاودنې د الزام په تور بندي و. جاوید مسید خپل تره زوی طاهر عرف تورخان پوځ ته سپارلی و او هغه ته یقین ورکړی و چې په یوه هفته کې به درخوشي شي، خو پوځ تل دروغ کوي. د تورخان څو میاشتې وشوې، نه یې راخلاص کړی شو او نه هم د ملاقات اجازه وه. تورخان د ټانک ټولو سیاسي کسانو هم پیژنده. هغه په فرزګارۍ مشهور څوک و. یو وار هغه ته امر کړل شوی و چې هیڅوک د ټانک سیاسي انګړ ته مه راپرېږده. په همدې وخت د پوځ د یو ډګروال موټر راغی، نو هغه ته یې هم اجازه ورنه کړه. ډګروال غوښتل هغه وډار کړي، خو هغه پاک ورته وویل چې ماته امر راکړل شوی چې هیڅوک دننه پرې نږدم. اوس که ته ډګروال یې او یا هم جنرال، ماته هیڅ فرق نه کوي، خو تاسې دننه نشئ داخلېدی. بیا دننه سیاسي ایجنټ سره اړیکه ونیول شوه او هغه خپله په منډه ورته راغی. وایي همغه ډګروال طاهر ته د ښې وظیفې ترسره کونې شاباسي ورکړ او همدا څیز د هغه د مرۍ پړی هم شو. بیا د ناصر په نوم یو میجر ته وسپارل شو، کوم چې هغه ته یې اخطار هم ورکړی و. جاوید مسید ویرېده چې طاهر ته کوم زیان ونه رسوي. هره سیاسي دروازه یې وټکوله، مګر چا غوږ پرې ونه نیوه، تر دې پورې چې هغه سیاسي ادارې چې تورخان ورسره کار کاوه چپ پاتې شوه. بالاخره جاوید مسید د احتجاج اعلان وکړ. موږ ورسره ومنله. په سوشل میډیا مو هم کمپاین شروع کړ، خو د احتجاج کولو موقع پیدا نشوه او تورخان یې راخوشي کړ. د هغه هم د ګیرې او بریتونو بد حال و. جاوید مسید د تورخان د راخوشي کېدو کریډیټ MTM ته ورکړ. په همدې ډول یوه بله قضیه د سیدالله راغله. د هغه کار ډریوري وه. د ټانک او وزیرستان په لار یې موټر چلوه. د هغه موټر هم واخیستل شو او هغه هم بېدرکه کړی شو. د هغه لپاره موږ په سوشل میډیا باندې غږ پورته کړ. استخباراتي ادارو او په ځانګړي ډول طالبانو باندې دا خبره بده لګېدلې وه چې موږ لیکلي وو سیدالله راخوشي کړئ، یعنی دا هغوی ته د امر کول وو. ځکه د هغه ورور ته یې اخطار ورکړی چې کله موږ سره یې بیا ولیدل نو د خپل ورور جنازه به ومومي. هغه وویرېدو او له موږ په شا شو. پر موږ زیات فشار راغلو، یعنی هغه څه وشول له څه چې ویره وه. بس موږ وویل چې داسې کار نه کیږي. موږ باید یو اصولي دریځ خپل کړو چې اختطاف او بېدرکه کول یو غیر قانوني کار دی.
هغه ته سزا ورکول او پریښودل د محکمې کار دی. موږ به دا غوښتنه کوو چې هر بې درکه کس دې محکمه کې وړاندې شي او څه چې قانون وایي هغه عمل دې وشي. د سید الله په معامله کې پر موږ فشار وارد شو چې له خپلو اکاونټونو د هغه د راخوشي کېدو پوسټونه ډیلیټ کړو، خو موږ خپل اصولي دریځ پرې نه ښود او څو میاشتې وروسته راخوشي شو. 2018 ډسمبر کې مو دا فیصله وکړه چې لکه څه ډول چې زموږ مسایل دلته نه حل کیږي او موږ په دې تړاو ډېرې لیدنې هم کړې دي او هیڅ نتیجه یې نه لرله، نو موږ دا فیصله وکړه چې 2018 په آخر کې یا د 2018 په پیل کې به اسلام آباد ته ځو او هلته به راټولیږو. خو زموږ هیڅ ملګری دا فکر هم نه و کړی چې 2018 کال به پر پښتون قام د تپل شوي جنگ وروسته داسې انقلابي کال وي. د 2018 د جنوري میاشتې 5مه نیټه وه. زموږ ناسته وه چې اسلام آباد کې به څه وړ راټولیږو. په دې کې زموږ د MTM یو ملګري نور رحمان وویل چې زما یو خپلوان له کراچۍ څخه بې درکه کړل شوی دی. 3 ورځې کېږي چې هیڅ معلومات یې نه کېږي. هغه د هغه تصویر راوښود. ما وی دا خو لکه اداکار داسې دی، آیا ماډلینګ یا اداکاري هم کوي؟ هغه وویل نه، خو د هغه ډیر شوق و. موږ وویل د کورنۍ راوله چې موږ سره ثبوت وي چې پر سوشل میډیا ورته کمپاین وکړو. هغه وویل چې د هغه کورنۍ په وزیرستان کې ده او ټول ډاریږي. په کراچۍ کې تر هم له کراچۍ وتلی دی. موږ سره ویره وه چې که موږ کمپاین شروع کړ حسینه هغه ته زیان ورسیږي او بیا د نقیب الله کورنۍ زموږ شا راونیوه چې موږ خپل یو. تاسو ته د څه کولو څه ضرورت وو؟ موږ هغه ته وویل چې هر ډول وي د هغه کورنۍ رضا کړه او مخکې راوباسه. نن زه فکر کوم چې که موږ هغلته کامیاب شوي وای نو ممکن نن به حالات بل ډول وای. بیا له پیل ورځې راوروسته چې موږ د بې درکه کسانو په قضیو کار وکړ، دا هڅه به مو کوله چې د بې درکه کس کورنۍ لپاره یو څه امکانات پیدا کړو چې د بې درکه کس لپاره یو څه شوي وي. د نقیب شهید لپاره ما فکر کاوه چې تر هغه چې د هغه کورنۍ راشي زه به یو څوک ومومم چې د هغه په خوشي کولو کې رول لوبولی شي. زما نظر په شیر علي خان مسید باندې پریوت. دا د پخوانی MNA مرحوم سخي جان مسید زوی دی او د اوسنیو 2 MNA سیف الرحمن او علمگیر مسید د کورنۍ د سترګو تور دی. زه حیران یم چې ما د نقیب الله د خلاصون لپاره کومک هم له داسې چا وغوښت چې نه یوازې د نقیب الله لپاره د فوکولیک شخص رول لوبوو بلکې وروسته د نقیب الله کلیوال هم وختل. که څه ما د دوی په اړه شیر علي ته ویلي وو خو هغه هیڅ نه پیژندل، بلکې دا یې هم وویل چې آیا ته هغوی سم پیژنې؟ ما ورته وویل ما چې څومره تحقیق کړی دا هلک بیخي عالی دی او نورو فعالیتونو کې شامل نه دی. هغه وویل چې زه له خپلو اړیکو کوشش کوم ګټه واخلم او ته بیا هم کوشش وکړه د دوی په اړه دقیق تحقیق وکړي، هسې نه چې زما غاړې ته پړی راشي. اوس خدای پوهیږي چې هغه له چا سره په دې اړه تماس نیولی وو که نه، خو ما کم تر کمه د نقیب شهید د لادرک کولو خبر د هغه له شهادت مخکې دې کورنۍ ته ورکړی وو. بیا چې کله دې قضیې بین المللي شهرت خپل کړ دا کورنۍ له ټولو وړاندې وه. خلک ډېرې خبرې کوي خو زه پوهیږم چې کړه وړه په ارادو پورې تړلې وي. موږ د هیچا پر ارادو نشو پوهېدلی. هغوی که د نقیب شهید د شهادت نه مخکې کردار اداوي یا وروسته، خو هغوی یو څه وکړل. زموږ لپاره دا بسنه کوي. نقیب شهید په 3 جنوري باندې اغوا شوی وو او د جنوري په 14مه په دروغجنه پیښه کې شهید کړای شو. په 14 جنوري باندې یو کمو اندازو خلکو پوسټ وکړ. بیا په 14 جنوري باندې د ISI په نوم یوې پاڼې د دې پیښې عکسونه خپاره کړل.
په دې کې موږ ته یو کس د نقیب شهید په څیر وښکارېدو چې 15 د جنوري بیا تصدیق هم وشو. بس په سوشل میډیا کې دا خبر لکه په ځنګل کې د اور په څیر خپور شو. هیڅوک له هیچا شاته نه و. د بېدرکه کسانو په باره کې موږ په 2019 کې کمپاین شروع کړی وو او په دې اړه ما یو آزاد نظم هم لیکلی وو. زه لوی مجرم یم او زما جرم دا دی چې پورته کړل شوی یم. زما د مور و پلار تعلق له داسې سیمې سره دی چې د هغه نوم پاکستان دی او دا دومره لوی جرم دی چې نه زه محکمې ته لاسرسی لرم او نه هم د وکیل د لرلو حق لرم. تر څو چې د بېدرکه کسانو لپاره ټول قوم راپورته نشي، یوازې د هغوی په کورنۍ پوځ له ګریوانه نشو رانیولی. نقیب شهید د دې لپاره ښه لامل شو او زموږ تحریک د 2019 په پای کې د بېدرکه کسانو پوښتنه کول د خپلې اجنډا برخه وګرځوله او 2019 کال د ډسمبر په 13 نیټه مو په اسلام آباد کې د راټولېدنې تابیا ونیوله. خو د خدای پاک بل څه خوښه وه او نیټه لږ څه وځنډېده. اوله خبره دا وه چې ادارو په تکرار ویل چې موږ ته دې وخت راکړل شي، او دوهم دا چې د بابر، کارشتې او شکټي جنوبي وزیرستان څخه نوي بې ځایه شوو کسانو بوج وو، له کومو سره چې موږ کومک کولو. په دې وخت کې پوځ د دې 3 کلیو خلک ویستلي وو او په بګاخیل کمپ کې ساتل شوي وو. د هغوی لپاره نه صرف زه، منظور او علاودین بګاخیل کمپ ته لاړ شوي وو، بلکې د سخت احتجاج خبر مو هم ورکړی وو چې د هغو خلکو د ویستلو څه اړتیا وه چې یو ځل یې د اپریشن له کبله پخوا مهاجر شوي وو او بیا د پوځ په اجازه بیرته راغلي وو. د هغوی د بیا ویستلو لامل د دې خبرې ثبوت وو چې ممکن هلته بیا دهشتګرد او نور عناصر ځای په ځای شي. موږ چې کله د بګاخیل کمپ څخه لیدنه وکړه او هلته مو د خلکو وضعیت ولید، نو پریکړه مې وکړه چې له دې ځای د دوی ویستل ضروري دي او د دې لپاره مو د احتجاج خبر ورکړ. له بګاخیل کمپ څخه خلکو ته د تلو اجازه ورکړل شوه، خو ستونزه دا وه چې FDMA نه هغوی ته مرستې ورکولو ته تیار وو او نه هم د مهاجرینو منلو ته. موږ له خپلو قوموالو څخه چنده راټوله کړه او هغوی ته مې مرستې ورسولې. دا 2 داسې لاملونه وو چې له امله یې زموږ د 2019 کال د ډسمبر راټولېدنه وځنډېده. خو په 2018 کال کې شهید نقیب دا میدان لا هوار او نرم کړ. اوس پر دې موقع ټول قوم ته د یو غټ قدم اوچتولو فرصت وو او د ټولېدنې. خو موږ په 2019 کې لا اعلان کړی وو. نو د دې لپاره فیصله وشوه چې د 2018 کال د جنوري په 26 نیټه به پیاده د DI خان له لارې لکه مروت، بنو، کوهاټ، دره ادمخیل، پېښور او له هغه ځایه مردان او صوابۍ او بیا په لویه کچه د قافلې په شکل اسلام آباد ته ځو. شخصا زه د پیاده قافلې طرفدار نه وم، ځکه دا خورا له خطر سره مل کار وو. 26 جنوري چې کله منظور پښتین له 2 درجنو ملګرو سره په قافله ووت، نو د دې سر په بیه وو. استخباراتي ادارو باندې اور بل شوی وو. په کوهاټ کې مشر منظور او ملګري همدې ادارې وغوښتل او هلته هغوی ته په ښکاره وویل شول چې که هغوی له دې ځایه واپس لاړ نشي، نو له اسلام آباد څخه د بیرته راګرځېدو په وخت به هغوی په وړاندې سخت برخورد وښودل شي. په همدې ډول د دې قافلې هر ځای ډیر هرکلی وشو او خلک ورسره یو ځای کېدل او د استخباراتي ادارو خوبونه ور حرام شوي وو او د هغه خوب تعبیر هم غلط ثابت شو چې د بېدرکه کسانو پوښتنه کول به ممنوع وي. دلته هر ورځ وژنه به ختم شي او ټول قام به د ظلم په وړاندې یو ځای مزاحمت کوي.
او بیا هغوی دا هم ولیدل چې کله هغوی یو څوک بې درکه کوي د ټولې سیمې خلک له کوره راوځي او په وړاندې احتجاج کوي. تحریک بیا ماته دا مسؤلیت راکړ چې د بې درکه کسانو لیست یو ځای او په ترتیب سره جوړ کړه. دا لیست له ادارو سره هم شریک شو. ډیر خلک د تحریک له امله بیرته کورونو ته راغلل، خو ډیر یې اوس هم بې درکه دي. بیا ISPR وویل چې ټول بې درکه کسان په ریاست مه تړئ او د دې ډیرو جنګونو په دوران کې به مړه وي. خو ماته چې څومره د بې درکه کسانو لپاره په کار کولو کې تجربه او معلومات وشول، حقیقت دا دی چې ډیر کسان د دوی لخوا په انټرمنټ سنټرز کې وژل شوي دي. ISPR دعوه کوله چې موږ سره کوم کسان دي هغوی د قانوني لایحې مطابق ساتل شوي دي، خو چې کله وپوهیدل چې مسله بیخي ورته د غاړې مار ګرځېدونکې ده، نو هغوی د پوځي محکمې په امر د دې کسانو د وژلو حکمونه ورکړل. په دې اړه به یوه قضیه بیان کړم او دا باب به ختم کړم. د 2013 کال په جریان کې پوځي محکمې د بې درکه کسانو د مرګ سزاګانې اورول شروع کړل. په یوه میاشت کې درې فیصلې راتلې. دا ټول په مرګ محکوم کیدونکي کسان تقریبا پښتانه وو. هغوی له موږ سره هم رابطه وکړه. ماته د سلیمان بهادر پلار راغی. د هغه زوی ته د 14 نورو کسانو په شمول په غالب ګمان 14 جولای 2013 باندې د مرګ سزا اورول شوې وه. د سلیمان بهادر پلار زما مخې ته ټوله دوسیه کېښوده او ما چې کله وکتله هغه حیرانوونکې وه. کیسه څه داسې وه چې په کال 2014 جاني خیل FR بنو کې یوه چاودنه شوې وه. په هغه کې یو پوځي وژل شوی او 3 زخمی وو. د چاودنې FIR د شاوخوا 22 تورنو کسانو په خلاف هلته د پوځ په کشمیر یونټ کې د میجر فیصل په مدیریت کې درج شوی وو. په دې تورنو کسانو کې سلیمان بهادر هم وو. د سلیمان بهادر کورنۍ دښمنی هم وه. د سلیمان بهادر کورنۍ وویل چې هغوی د کوم خاص کس په ویلو سره سلیمان بهادر تورن کړی. پوځ د دې بیا ځلې تحقیقاتو لپاره بله خاصه کمیټه وټاکله او هغوی له تحقیقاتو پس وپوهیدل چې سلیمان بهادر په غلطۍ سره تورن شوی. د پوځ د کشمیر یونټ لخوا GIT ته یو مستقل خبر ورکړل شوی وو او ورته ویل شوی وو چې د FIR څخه دې د سلیمان بهادر نوم لرې کړای شي. GIR هم سلیمان بهادر بې ګناه ومانه او له FIR څخه یې د هغه نوم لرې کړ. خو په 2015 کې سلیمان بهادر لاپته کړ او بیا په 14 جولای 2013 کې د تلویزیون له لارې خبر خپور شو چې سلیمان بهادر ته د 14 نورو کسانو په شمول د اعدام حکم شوی دی. کله چې د ISPR ویب سایټ د خبرونو څانګه وکتل شوه، نو ویل شوي وو چې په 2014 کې په جاني خیل د چاودنې په تور دوی اعدامیږي. په دغه چاودنه کې د پوځ یو کس وژل شوی وو او پوځ خپله غلطي منلې وه او GIT هم د هغه نوم له FIR څخه لرې کړی وو. دوی دا کړنه یوازې په خپل سر د لاپته کړل شویو کسانو د الزام د ختمولو په پار او د دې دعوی لپاره چې هغه خلک چې موږ سره دي هغوی د یو قانوني اصولو له مخې ساتل شوي دي او د قانون په اساس جزا ورکول کیږي. که څه هم موږ د 4 کسانو چې د نظامی محکمې لخوا یې سزا تعیین شوې وه موږ بیرته په پېښور لویه محکمه کې چیلنج کړي او په دې قضیو کې د سلیمان بهادر قضیه هم وه او د پېښور لویې محکمې د نظامی محکمې دا بې بنیاده او بې انصافه فیصلې غلطي اثبات کړي او د ټولو د خوشي کولو حکم یې وکړ. خو حکومت د پېښور د محکمې پر حکم د بیا غور کولو خبر ورکړ او اوس چې پوځ ته بله لاره نه وه نو زموږ په بندي کولو یې پیل وکړ.